السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نوو ولاګ کې تاسو ته هر کله وایم راځي چې نن ولاګ شروع کو. ډیر خسته باران وریږي سار راسي او موسم چې دی کنه نن ګرمي بالکل نشته. پرون ډیره زیاته ګرمي و نن ګرمي بالکل کما کړې ده. نن بای په دې باران کې راووتو او زنګو بازار کې سکار دی. ننو د مرګره دی را سره او زایما موټر سایکل راوستو په دې باران کې سکار مو دی هغه پسې زو او بیا بس تاسو سره ورستو به لاوي غف شپ لګو. خبرینو کور تر علمه بازار کې می کارونو مورونو مې خلاص کړو. سار راځي ډېر خپل بارانو او کته نو زنګ په کلی کې بارانو کنه بازار کې به باران نو او اوس چې څنګه کور تر علمه اوس نه خو لګ مطلب سات مې شو جمعې موز مې کو لور الله کو په پټی تلاش شي غیا راوړای نو زما جامې چې دي کنه دا اګنور کوي ځکه دا پټی ته روانم ځکه خرابې دي. نو زو پټی دا تاسو هم ځان سره بوزو چرته ځایما راځي کیزو غیا برو نن راځي. نو پټی نه واپس رالم اوس بیا پټو ته وروتم. اوس پورې غیاله تلم اوس چې نو اوس چکر لره ووتو. سار باران شوی دی ډیر زیات تیز باران شوی دی کنه تاسو ته ما هولې زوبر په وبز زیات شوی بار کم ځای چې کوم غورونو کې بل تاسو ته ما هولې کنه نو دا غي ځای خپل چې هغه یو پد بکړي هغه به تاسو ته هیو او غب شپ په لګو چرته ځای ما موږ سره ها چرته لاړ نشي وره. څنګه چې تاسو ته مو وی کنه چې سار باران شوی نو وبنن ډیر زیات شوی دي او چې کله وب زیات شي کنه سړی څه خوشاله زه پرون نه بل درالم نو بس زما لاړه شي خپاو لکه مطلب څه چل نه خوازي وب کمی شي واسي بس سره مې کمزورې غونډه جو نن رالم نو واسي خوشاله کې ملکه مطلب وب ډیر زیات دي نو مزم ډیر زیات لکه مطلب وبو غشور زیات نه مالم فن راکې نو نن ډیر زیات خوشاله مې دل تر ورسېدم. بل ورځ چې موږ کوم ځای کې پروګرام کړی او کوم ځای ته راغلي وو که نه هغې ځای ته اوس بیا رالو او نن چې د اوبو کم شور دی کم که به مزه کوي که نه تاسو ته نشم ویلی ځکه چې اوبه نن ډېرې زیاتې شوي دي نو نن یې خوند ډېر زیات دی. دا وینئ تاسو دا ځای نن دومره ښایسته دی که نه دې ځای ښایست نن دومره سیوا دی چې زما د دې ځای نه زړه نه کېږي زوم چې لاړی کور ته بس زوم چې زما دلته کور وی او بس دا اوبه راباندې دې را شور مې اورېدی ټوله ورځ دې ته ناست وی او څنګه ومه دا ګورئ ښه تاسو ما مرګره دومره دنګ ځای ته وختو دا وینې هغې برې ګټ سره ته وختو ما ته اوس وایي چې هغلته بر راوخېږه دغې ځای نه به راویو ډېره زیاته مزه کوي اوس ځو هغې ځای ته خېږو. دا ویو چې کوې دا وینئ څومره مزه کوي.
مونږ غر ته راځو کنه خو ځان سره نورې کپړې نه راوړو چې دلته به دې اوبو کې لامبو او هغې برې سر ته ورسېدو نو په منډه منډه لاړو سمه زیاته ګرمي مو شوه نو بس لامبلی هم نه شو ځکه چې کپړې پاکې دي نو نه شو لامبلی اوس په دې اوبو کې او غر ته راتلو ځان سره کپړې نه دي راوړي ښه بھائی نو کور ته راورسېدم او مکمل تیاره ده بیا بجلي تلې ده او دومره زیات ستړی یم نن که نه چې لکه پته نه لګي څه چل دی خو هغې برې ځای ته تللي وو ډېر مطلب لرې تللي وو که نه او نن ډېر په اوږده لار تللي وو نو ستړی شوی یم نو بس روټۍ مې وخوړه او لکه بس پرېوتم ډېر زیات ستړی یم نن پته نه لګي څه چل دی زه خو نور کله هم ګرځم خو نن داسې لګي چې لکه ډوزره ګرځېدو عادت نه یم نو اوس کور ته رالم اوس په ستاسو سره خبرې اترې او ګپ شپ لګو نو دا شاټ چې تاسو کوم وکړو که نه نو دا ما بیګا موستن تقریبا 8 بجې وي چې اغوستو او په دغه کې ځای باندې ویده شوی وم تاسو ته مې ویم ستړی وم که نه نو په دغه کې زه ویده شوی وم بیا چې راویښ شوم نو شپې 11 بجې وې نو بجلي هم تلې وه بس بیا مې بل شاټ وانهغوستو نه اوسنی شاټ چې دی که نه دا اوس زه په سهار لا اخلم نو زمونږ نننی ولاګ دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او روان ولاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچت خیال ساتئ د لوی الله په امان